السلام علیکم څنګه مرګرو هاي څنګه کولی شو چې موږ د خپل موبایل د ګیلرۍ فیسبوک واتس اپ میسنجر د موبایل هر یو اپلیکیشن ته لاک ولګو که زموږ موبایل موږ یو ملګري له ورکړو یا په کور کې څوک روان وي نو چې د موږ د اجازت نه بغیر به هغوی زموږ موبایل کې ګوتې نشي وهلی یا په واتس اپ کې مطلب زموږ سره داسې میسیجونه یا تصویران یا هغوی به زموږ چې ورته کوم لاک لګولی هغه به هغه میسیج نشي کتی. نو پوره طریقه ته به د ویډیو راسره اخره پورې وګورئ. که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی ټیکنیکل ګونر نه سبسکرایب کړئ او که چېرې ویډیو فیسبوک کې ګوري نو زموږ د ویډیو سره لایک شیر کړئ او زموږ د پیج سره لایک کړئ. نو راځئ ځو ویډیو طرف ته ویډیو راسره پوره وګورئ. ملګرو فسټ اف آل به ټولو نه مخکې دا اپلیکیشن را انسټال کړئ. د دې نوم دی اپس لاک. دا اپس دی دا ورته پلی سټور کې میلاو شي. پلی سټور کې اپس لاک نوم ورکړئ. موږ ورکړی دی لکه دا اپس دی ملګرو موږ ډاونلوډ کړی. تاسو به ډاونلوډ کړئ نو لومړی به دا اوپن کړئ. اوپن نه بعد به دې له تاسو یو لاک ورکړئ. مثال کې طور موږ دا یو لاک ورکړو. بیا به دوباره هم دا لاک ورکړئ. دې نه بعد به دا اګري اینډ سټارټ باندې کلیک کړو. دې نه بعد که تاسو مطلب پلی سټور شو، جیمیل شو، کروم شو، مسنجر شو، یوټیوب لکه هر یو قسم اپلیکیشن دی هغې ته موږ لاک لګو نو تاسو ورته لګولی شئ. لکه مثال کې طور پر زه د کیمرې ته لاک لګوم او فسټ اف آل به د کیمرې باندې کلیک کړو. دې نه بعد به په دې ټو سټیپ ویریفیکیشن باندې کلیک کړو. بیا به دې چې کله کلیک کړو لږ ویټ به ورته وکړو. دې کې کوم یو لاک مونږ انسټال کړی دی هغه په دې کې وګورو. اپس لاک دا دی زموږ سره راواغستو نو بیا به دا آن کړو. بیا واپس به بیا بیک شو. بیا به د دوی رومنۍ فسټ باندې کلیک کړو نو په دې کې به هم اپس لاک وګورو. اپس لاک هم چې په دې کې هم دا الاو کړو. پس د دې نه بعد به بیا په دې کیمره باندې کلیک کړو نو دا زموږ سره لاک شو. که اوس دا کیمره زموږ موبایل کار څوک کولاوي نو دا به ورته نه کولاویږي. بل په دې کې فایده ده که څوک کور موبایل دی هغې دپاره لاک ډېر لازمي دی. که موبایل کې د تصویران یا واتس اپ کې تصویران موبایل څخه ډیټ وي نو هغه به څوک نشي راښکولی یا به د ماشومانو هم کیمره نشي ان کولی تصویران د ښکلو لپاره. نو ډېر ښه اپلیکیشن دی او تاسو یې ضرور انسټال کړئ. لکه اوس مطلب موږ مثال کې طور د کیمرې ته ځو نو کیمره به زموږ د اجازت نه بغیر بل څوک نشي کولی. دې کې به دا کوډ بیا ورکړمه دا کیمره آن شوه. تاسو خپل موبایل کې هر یو اپلیکیشن ته لاک لګولی شئ. دې نه بعد که تاسو چېرته بیا دا لاک واپس ان لاک کوئ نو واپس به راشئ دې اپس لاک ته. دې کې به دا کوډ ورکړئ او دې کې جیمیل هم تاسو ورکولی شئ. دې کې اوس لږ زموږ سره ټول دا لاک شوي دا ان لاک کولی هم شئ. لکه مثال کې طور پر موږ کیمره به دې کې لاک کړې وه دا زموږ سره لاک ده نو په دې کیمرې باندې به کلیک کړو او دا به زموږ سره ان لاک شي. هوګو ملګرو زموږ سره دا ویډیو تر دې پورې وه. که دا ویډیو مو خوښه شوي نو زموږ دا ویډیو سره ضرور لایک او شیر کړئ. مننه. وعلیکم السلام.